پیغمبر علیه السلام با د شپې په مانځ کې د قران تلاوت کولو او په مانځ کې د قران په تلاوت باندې په یو حرف باندې سل نیکه ملاويږي بغیر د مانځ نه 14 کې وي اومدا سي ناس د قران کتو باندې قران د مخه د پروت یو تلاوت کې نو په یو حرف باندې 50 نیکه ملاويږي او چې په یاد باندې اومدا سي وي نو په یو حرف باندې لس نیکه ملاويږي نو د ټولو نه بهترین تلاوت هغه په مانځ کې دی د خپل ځان الحمدلله یو معمول له زه سحر 2 رکعات اشراق چې کوم نو هغه کې 2 سورۃ یاسین ویم او په دې نیت باندې چې په مانځ کې ویل په یو هر باندې سل نه کې ملاويږي دا خو عام حالات دي چې سړی تلاوت کوي په یو حرف لس نه کې ملاويږي او حضور علیہ السلام فرمایي زدا نه ویم چې الف لام میم یو حرف دی الف لام میم یو حرف نه دی بلکې الف ځان له حرف دی لام ځان له حرف دی میم ځان له حرف دی په یو الف لام میم دیرش نه کې ملاويږي تل موږ سره د نیکو قدر نشتا قیامت پرز باندې با د یوی نه کې قدر زما عزت مندو ال معلوم شي چې کله تا ته الله فرمایي ستا فیصله شوی دا د جنت د تلو فیصله د خو یو نیکی دی کما دا یو نیکی دی کما دا ورشه دا یو نیکی روړه او جنت تلار شه د کتابونو په حواله باندې دا خبر ذهن کې کینه وي دی بلار شي بلار ته وي ابو لالا مال یو نیکی راکا زما د جنت فیصله د خو یو نیکی می کما دا یو نیکی مال راکا زه به جنت تلار شم بلار به ورته وي چې زما نیکی کما شو زه بس کوم ټیک ده ته زما بچی وي دنیا کې تا لپاره ما حلال حرامي حلال مرداري می کړی وي خو نن چې کم دې ستاله یو نیکی نشم درکولې لکه زما کم راکا زه بس کوم پلان نه امیدا مور ډیر زیاته مهرباني مور ته ورشي مور ته زما خوګه مور وي چې تا زما ډیر زیات خدمتونه کړی دیو زه تا ته ډیر زیات غنیازبین بچو ما مال یو نیکی راکا مور ورته بچي ټیک دا ته زما ډیر مې نیازبین بچي وي خو نن که زما په نیکو کې کمی راغی زما عزت مندا د پلان نه بنا امید شي ضرور نه بنا امید شي د مور نه بنا امید شي په بچو ته باور شي بچي مال یو نیکی راکا د ار چا نه بنا امید شي څوک بدل یو نیکی نه درکې حدیث پاک کې راځي اصله به د ټول خلقنا نا امید راشي بلار با رواني یو کس پي ورته وی لکه دا ولی خپه ولی به سوره یار والله یو نیکی می کما دا او الله را دوی جنت دلار شو یو نیکی برابر کدان لا نو مالا عجیب خبره ده پلان نه راګي مور نه راګي بچی نه راګي خپل د ژوند مرګري خزم را یو نیکی نه راګي پریشان بده مچي جنت ابلو دې سره یو کس ملو شو گاڑی کې وسره کینا سم نو ما ته وی استاد جی یو امتحان مې او ډیر د ټاپ نو کریوا کب نوکر شوی وینو د 1 लाख نه برابر زما تنخواه بو او یو نمبر می کم راغی یو نمبر می کم شو ډیر زیات خپه ما یو نمبر می کم دی نو مان په نوکری لاړه زما عزت مند د قیامت پرز باندې یو نیکی کم شو دا سړی خبره کس بو توي دا سي چلې ته زما خو نور اسم نیکر اثر نشتا یو نیکی را سره دا نو په یو نیکی باندې خود قران دا وینا مطابق من یعمل مثقال ذره خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذره شرا یرا گناہوں میں ډیر دي یو نیکی را سره دا نو زه خو بیا سم نشم تلې نو زما دا یو نیکی والا تب جنت تلل شي زما دوزخ تلل شي نو خوازه به دوزخ تزم خو زما دا یو نیکی خو والا الله اکبر قربانی الله ته څومره خوخه ده نیکی بوالی دا ډېر خوشاله شي میدان ته رواني د الله دربار ته رواني الله وته نیکی ضروره یا الله رومړه چا درکړه یا الله ته پته ده هغه یو کس سره یو نیکی وا هغه را نه راکړه الله وته ښا ورشاګه ته ماوګه دی بلار شي هغه ته ویل کې الله دې غواړي نو چې راشي او ته یا لکه تا دل ځانې کې ولی ورکړه یا الله ما سره خو نور نه کې نه وي دا یو نیکی را سره وا مې چې دیو په جنت تلل چې خو زم دوزخ روانم الله به ته تاسو خیال لې ته زمانه زیات غیرتی ته زمانه زیات چې کم دی رحم دله پدې یو نه کې باندې تا دل ورکړه ستا ټول ګناهونه می پنه کو باندې بدل کې دواړه جنت تلل شي دواړه جنت تلل شي زما عزت مندو نو پیغمبر علیه السلام با په منځ کې ابلو دی یو عالم بیان کولو ونن مونږه عالمانو کې دا کمې دي چې مونږ د شپې الله رب العزت سره رب نکو الله وې دا عالم صفت ده چې خلق به ودشي او دی به مصلی تلل شي دی به مصلی باندې ودرېږي دی به په منځ کې دا د پیغمبر عادت دی دی په منځ کې قران وایي نو نبی له سلام با په منځ کې د قران تلاوت کولو یو درې کافران دي او درې واړه بدترین کافران دي یو ابو جهل نے د چا بارے کې نبی علیہ السلام فرمایي
زما فرعون د موسی علیہ السلام د فرعون نه ډیر زیات سخت دی هغه د خدای دعوه کړې وه د ټیک د خدای دعوه نه وه کړې خو د موسی علیہ السلام فرعون چې کله په دریاب کې غرق کېده او مری ته کله اوبرالې موسی علیہ السلام ته آواز وکړه وی موسی علیہ السلام که د دې نه بچ شم قسم د ایمان راوړم او ستا په مذهب باندې ستا په طریقه چلیږم د موسی علیہ السلام فرعون د مرګ په وخت کې د ایمان وعده کړې وه خو زما فرعون ابو جهل نه چې کله سر کټ کېده معاذ او معوذ تنه سر کټ کولو مردارولو یا نو ورته وایي زما دا سر د تنې سره لږ جوخ کټ کې زما دا سر د تنې سره جوخ کټ کې چې کله زما سر خلک ګوري او هغه وخت کې د ده په دماغو کې نشه وه تکبر وی چې خلک وایي چې دا د ابو جهل سر دی دا د هغه لوی او تکبر د مرګ په وخت کې هم د کې نو یو ابو جهل دی یو کافر ابو جهل دی او یو کافر دی اخنس ابن شریق دام د اسلام او د مسلمانانو بدترین کافر دی او یو ابو سفیان د دې به رسو مسلمان شوی دی دا د پیغمبر علیه السلام خر دی د ام حبیبی رضیها پلار دی یو ابو سفیان دی یو ابو جهل دی او یو اخنس دی درې واړه په پټه باندې رااله او نبی علیہ السلام بخپل کور مبارک کی چکم د قرآن تلاوت کولو هغه ته به غوږ کېښودو د قرآن تلاوت به اورېدلو او د هغې نه به خوند او مزه اخېسته نو درې واړه پټ راغلي دي یو بل نه نه دي خبره یو په یو ځای ولاړ دی د نبی علیہ السلام تلاوت اوري قرآن کې یو کشش دی یو کمال دی پکې یو طاقت دی په قرآن کې نو درې واړه چې کله نبی علیہ السلام تلاوت بس که او دوی کورونو ته روان شو په یو مقام باندې د درې واړه خپلو کې ملاقات شو یو بل سره لیدل شو لکه چېرته تللی وي یاره وایي دې تلاوت ته راغلی وم د تلاوت نه اورېده هلکه ته چېرته وایي زه هم دې تلاوت ته راغلی وم درې واړو ورته هلکه تا تاسو څه کوې که زمونږ دې قوم ته پته ولګي زمونږ د کشرانو ته پته ولګي چې زمونږ مشران ورځي او د نبي علیہ السلام نه تلاوت اوري هغوی به څه وایي وی بس د نن نه بس به نه ته راځي ابو جهل دیوے نبا ترا دی اخنس دیوے تبم نرا دی ابو سفیان دیوے تبم نرا دی یو بل سره معاهده وکړه چې نه به راځو واده یو بل سره وکړه چې کله سبا شپه شوه ابو جهل وایي یاره زما هغه دوه ملګري به نه راغلي ځکه واده م یو بل سره کړې ده زه به لاړ شم او د نبي علیه السلام تلاوت به واورم اخنس وایي زما هغه دوه ملګري به نه راغلي زه به لاړ شم تلاوت به واورم ابو سفیان وای زما هغه دوه ملګري به نه راغلي زه به لاړ شم تلاوت به واورم درې واړه بیا راغله او د نبي علیہ السلام تلاوت ځان له په پټه باندې یو کس ولاړ دی مختلفو ځایونو کې او بیا د قرآن تلاوت واورېده نو خو چې څوک قرآن تلاوت کوي موږ باندې څه چل کېږي د هغې نه چې کوم دی خپې وباسو هلکه دلته قرآن تلاوت کېږي دلته که مولوي صاحب وایي زه درس شروع کوم ابله دی ته مولوي صاحب ټلیفون وکړه وایي یاره زه درس شروع کوم تفسیر شروع کوم جمعات کې قرآن تلاوت کیږي د قرآن علوم بیانېږي د قرآن تفسیر بیانېږي خلک بیا هغه وتر پرېږدي او د قرآن تلاوت چې کوم دی هغه نه اوري بهرحال درې واړه راغله او بیا درې واړه خپلو کې ملاقات شو هلکه موږ خپلو کې وعده کړې وه بیا به نه راځو بس دا آخري چانس دی بیا به نه راځو په سبا شپې له بیا د قرآن اعجاز او د قرآن خوند او د قرآن مزه درې واړه بیا چې کوم دی په دغه خیال چا دوه بنې راغلي بل وی هغه نور دوه بنې راغلي درې واړه بیا راغله او په درېیمه شپه بیا خپلو کې یو بل سره چې کله کورونو ته تله بیا یو بل سره ملاقات شو وی راشئ هلکه تعالو راشئ نتعاهدو مونږ به دلته یو بل سره قسم کوو یو بل سره به قسم باندې وایو چې یو کس به هم نه راځي قسم یې وکړه د قسم باوجود څلورمې شپې له بیا راغله درې واړه بیا راغله ابو جهل ورته وایي یاره اخنس ته وایي ستا د ده متعلق څه خیال دی د ده دا خبرې او د ده دا کلام او د ده هغه ورته وایي قسم په الله ښه راته پته ده چې منزل کتاب دی مقدس کتاب دی خو بنی عبد مناف د پیغمبر علیه السلام خاندان والو سره مونږه همیشه دپاره مقابله کړې ده که هغوی اوښانې لر کړي دي مونږ اوښانه لر کړي دي که هغوی خیرات کړي مونږ خیرات کړي هغوی چې څه کړي دي مونږ د هغوی سره کمپیټیشن او مقابله کړې ده خو یو کار داسې دی چې بني عبد مناف د نبي علیه السلام خاندان وایي چې فینا نبی موږ کې یو پیغمبر دی
مونږ یو پیغمبر دی او د دې صفات او انسان دی او یاتیه الوحی هغه ته د الله طرف نه وحی راځي اوس د عبد مناف سره مونږ په دې کې مقابله د کم سر نه وکړو مونږ په هر کار کې دا وی مقابله کړی دا خو په دې کې هم دغه مقابله نشو کولای نو چې نشو کولای نو نقسم بالله مونږ په الله باندې قسم خورو لا نؤمن به مونږ په دې باندې ایمان نه وروړو خره ته پته ده چې د الله پیغمبر دی الله را لګلې قران را ورکړې دی ولا لیکن والله نقسم مونږ په الله قسم خورو لا نؤمن به مونږ به ایمان نه وروړو ولا نصدقه او نه به مونږ د تصدیق کو د عزت مند الله د دې خلق متعلق وای ختم الله علی قلوبهم الله د دې پرونه باندې